لاریون کوونکو د یو پریکړه لیک په صادرولو له هېواد څخه د میشتو ډنمارکي او هالنډي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې ده. دوی پر افغان حکومت هم غږ کړی چې په هېواد کې د ډنمارک او هالنډ سفارتونه وتړي. و ما برای اتحادیه اروپا میگیم که آزادی بیان نیست، این وحشت است. وحشت خود ترک کنن، صدای اسلام بشنون، صدای مسلمانان را بشنون، در غیر از اون مسلمانان عملا حرکت خواهند کرد. دینار آزادی هم میاد، هیچ وقت در وقت ارتباط نمیشه که مسلمانان و کشان مسلمانان لاریون کوونکو حکومت ته خبرداری ورکړې چې که د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي.